څو ورځې ډوډۍ تېره شوه او اخري ورځ باندې 11-12 بجې هر څه خلاص شو بالخانې ته وخت نوکران وده شو زه موده شو دا ګورې څه منګړت قصه نه ده دا یو لوی محدث دا حدیثو امام د امام بخاري د امام ترمذي استاد عبدالله ابن مبارک په خپل تاریخ کې لیکي وی چې بره زه اوده شم وروټکې چې وروټکې د بهرام وی زه راویښ شم چې مې وکتل نوکران وده دي ما وی یاره دې نیمه شپه کې څوک رالل چې دا ورې راته و ستړی ستومان او خوب راغی بیا مې دا نوکران نه پاسوم دا غریبانان ستړي دي او زه خواستم پاسېدم لاندې راکوش چې دروازه مې کوله وکړه یو پیغله زنانه ولاړه دروازې مخې ډیوه ورسره ده وغه ډیوه پړق پړق کوي او مړه کېدو والا چې دې زنانه ته مو کتل د دې دا جامې ټولې ټوټې ورته لګېدلې دومره عاجزي ده ګنډلې دي او ټوټې او بورقه ټوله شلېدلې ده پیزار ته مې وکتل شلېدلې دي غریب او فقیره جنۍ ده خایا سره مخ پټ کړی ده ما یې بچې څنګه راغلی په دې مشپه وی بهرام دا ډیوه راته مري دا مې راوړېدم دې کې یو قاشوغه تیل ماته وچې یاره وی غوسه راله عبدالله ابن مبارک ډېره غوسه راله چې دې نیمې شپې ته ګوره ستا تیلو ته د شپې څوک په ډیوه څه کوي ماسخوتن خو چې خلک وده کېږي ډیوه وجنې بچې دې شپې ته ګوره د خوبه دې پاڅولو ستړی ستومانه وی ما ته عبدالله ابن مبارک واقعي خو زما ماشومان بچي دي او یتیمانان زما خاوند مړ دی او هغوی ډېر زیات اوږي دي او د لوږې د درد نه جاړي دا ډیوه کې لږ تیل دي دا ختمېدو والا دي نو ما سوچو که دا ډیوه مړه شوه نو نه به ما ته دا بچي ښکاري نه به ورته زه ښکارم نه به ورته یو بل ښکاري اوږده شپه په سر پرته دا شپه به پې څنګه تېرېږي نو بس ته راته ښه غوندې سړی ښکاره شو تاله مې دا ډیوه راوړه ما ته یو قاشوغه تېل واچي وی چې دا مې واورېدل ما له غوسه را لپاره مې سر ته وختم وی ما ورته وی چې یو تپوس ته نه کوم تا ته پته وه چې زما د زوی واده دی وی چې تا ته پته وه چې ما ښځو ته هر عام و خاص ته دعوت ورکړی وی چې تا ته پته وه چې ما وی بې تپوسه راځې اوړی وی خدای نه م خبر تا ته پته وه چې ما ګفټونه م ورکړل دی نه م خبر تا ته پته وه چې ما یې ماشومان هم راولې وی او بهرام دی نه م خبر بیا ولې راغلی دا ولې بچي د لوږې نه جاړي چا منې کړی رکاوټ و هېڅ رکاوټ هم نه چا منې کړی نه چا نه منې کړی نو بیا ولې رانغلی د خدای نیکبخت یې خوړلې به دې وه بچو به م خوړلې وه اوړې به دې م وه لوښي به مې هم در کړي دې سادر جامو بورقې ته دې وګوره ما به جامې ما ګفټونه ورکول جامې به مې در کړې وی دا ښځه ما ته وایي چې بهرام د خدای خاطر زما په زخمونو مالګې مه دوړه د ډیوه کې یو قاشوغه تیل اچوې او که نه اچوې وی ما چې وی لږه مې غوسه سړه شوه چې څه وجه ده وی ما چې بچې تیل ډېر بوتل به غونډ درکړم ډیوه به هم درکړم خو په دې مې پوه کا چې ما عام خیرات کړی و صدقه کړې وه نو تا ولې بچي د لوږې نه جاړي ولې رانغلی وی دا ښځه ما ته هل نه وایي خو ویې جاړل په جاړه شو وی ما ته چې بهرام د خدای خاطر ما سره قصې مه کوه بس راغلم دا تا ما پیسو کې څه سوال دی یو قاشوغه تیل که راکې راکه کني چې د بل چا دروازه وواهه زه ته بیا ویم چې ال به وې نو دا غوسه شوه چې ته ما سره نخرې دې شروع کړې تیل راکې که نه راکې بچي مې د لوږې مري بچي مې جاړي خدای خاطر وکړه تیل را کني چې د بل چا دروازه وواهه وی ما ورته چې بچې ډېر تیل خو هسې ووایه چې ولې رانغلې وی د جنۍ وجړل وی ما ته بهرام ته ما نه پېژنې چې زه څوک یم ته د رسول الله مبارک نوسی یم د سید زما خاوند د رسول الله مبارک نوسی دی سید مړ دی او زما دا بچي د رسول الله مبارک نوسی دي سیدان دي او زموږ نیکه دا اعلان کړی دی چې زما اولاد به صدقې او خیراتونه نه خوري او تا خیرات کړه او رسول الله مبارک فرمایي هم حدیث کې راځي چې انما دا صدقات چې دي انما هي غسالات الناس دا د خلقو غساله
هغه اوبو ته وایي چې جامې پې ووینځي لاسونه پې ووینځي هغې نه لاندې اوبه چې بهېدل زما بچي زما نوسي دا به قطعا خیراتونه نه خوري تحفه ډالۍ هدیه که څوک ورکوي نو هغه خوړی شي اسیرونه یو خبره درته نن سبا خلک د زکات خیرات دپاره د قصده ځان ته سید وایي زه سید یم ماله خیرات راکړه زه سید یم ماله ډوډۍ هلکه دا نو ماله سید به خیرات نالي سید به صدقه نالي د پیغمبر نسب به ښکته کوي نه تحفه ډالۍ او صدقه کې فرق دی صدقه چې څوک چاله ورکوي ځان نه کم ګڼي او ورته لږ کمزوری ښکاري او تحفه ډالۍ سړی د خپل ځان نه لوی سړي له پلار له وړي استاد له وړي مشر له وړي نو تا ته پته نشته بهرامه زه د رسول الله مبارک نسیم او بچي زما د پیغمبر بچي دي موږ صدقې نه کې دا مې واورېدل مې چې ښه بچي ودرېږه اوس وی لاړم یو غټه بوجۍ مې ډکه کړه د خوراک نه د جامو نه هر څه نه مزدوران مې راپاڅول او هغې وي مونږ یې وړو ما یې نه د دې ښځې راس پاش کېږي ما ته یې راپشا کړي وی عبدالله ابن مبارک تیل ډیوه مې مو واخېسته دا ښځه مخکې زه ورپسې یم یو کمزورې کچه کور دی په هغې ورننوت یاره عبدالله ابن مبارک چې ورننوت او ماشومانو چې هغه رڼولې ده او ماشوم هلته پروت دی روغړېږي مورې خېټه کې مې درد دا لوګې مړ شو بل هلته لوغړېږي مورې چېرته تللی وې مورې چېرته تللی وې یو هلته لوغړېږي بل هلته لوغړېږي خېټه مې خوږېږي مور ورته بچې هله راشئ بهرام کاکا جي راغی او دا خیرات نه دی دی دله تحفه راوړی هله راشئ چې رالل کېناستل ما ورته روټۍ کېښوده وی دا ماشومان دې مور ته وایي چې مورې دا ډوډۍ به هله خورو چې د بارام کاکاجي ته دعا وکړو هغوی هغه خپل پوټیني لاسونه اوچت کړل او څه وایي یا الله دې بهرام کاکاجي په نیمه شپه موږ له روټۍ راوړه موږ یو دردېږو الله دا سوال د نه کوو چې دا بهرام کاکاجي زموږ د نیکه سره یو ځای جنت ته ورداخل